بسم الله الرحمن الرحيم. تلخيص المفتاح کی منگا شروع خطبہ کی الحمد لله على ما انعم ذي قضی اقسام تصوف جندل او محمود علیه محمود به تاسو معلوم شو. دلتا سوال لے چی علامہ انعام فعل متعدی دے دیلر لابدیوی دا ذکر دا مفعولنا حالان کی دلتا مفعول ذکر نہ دے گوری سوچو کی الحمد لله على ما أنعم على إنعامه يا على الذي أنعمه علينا. نو أنعم فعل ذكر ده ومفعول نشته وفعل متعدي ده. فعل متعدي ومفعول نه خو جمله نقصانی کی جواب حذف المفعول لقصور العبارة عن الإحاطة به. مصنف رحمه الله مفعول حذف لقصور العبارة دوجد کوتاهی د عبارتنا عن الإحاطة به د احاطین پدیسا یعنی دو کم کم نعمت بد ذکر کړی وي چې الله په موږ دا نعمت کړی دا نعمت کړی دا داسې الفاظ نو بیا خو به دا کتاب به تلخیص پاتې او ټول به نعمتونه ذکر کېدل. دویم جواب که چېرته تخصیص د یو نعمت دون نعمت وشي که چېرته تخصیص د یو نعمت دون نعمت وشي یعنی بعض ذکر شي او بعض ذکر نشي نو ایهام د اختصاص به لازم شي. ایهام د اختصاص به لازم شي یعنی وهم ته به دا راځي چې الله هم دا چې کومې ذکر کړي دا نعمتونه به کړي او نور به نه کړي حالان کې ټول نعمتونه وما بكم من نعمة فمن الله. خوجه دا دلته چونکې دا تلخیص المفتاح دے تاسو دسی ویلے شي حذف المفعول ليذهب نفس السامع كل مذهب ليذهب نفس السامع كل مذهب دې د پاره چې د مخاطب ذهن هر طرف ته لاړ شي چې هر نعمت وشماري او دا به تاسو ته په احوالو د مفعول به کې راشي حذف د مفعول به د پاره د تعمیم کیږي حذف د مفعول به د پاره د تعمیم کیږي. دا درې جواب دي راجح د اخره ده. وعلم من البيان والله تعلیم را کړه الله تعلیم را کړه مونږ ته من البیان د بیان نما د هغه سلم نعلم چې منګ په نه پویدلو الله تعلیم را کړه منګ ته من البیان د بیان نما د هغه سلم نعلم چې منګ په نه پویدو. دلته تاسو سوچ کوئ اول عبارت چې لګوي دا ما لم نعلم مبین دی په ترکیب کې او من البیان سره بیان دے ما لم نعلم مؤخر چې دے دا مبین دے او دا من البیان سره بیان دے. سوال دلته دا دے تعلیم د بیان د الله تعالی مونږ ته داخل له په ما انعم کی
علامه انعم کی تعلیم د بیان داخل لیکن نو ذکر د تعلیم پس د ما انعمنا لغوش وهيږي على ما انعم کې ډیر شیان دي ټول شیان دي نو یو پکې دا تعلیم د بیان هم دی نو دا خو متن دی بنا د متن په ایجاد او اختصار وي او استاد د کلام نه خو حشو او تطویل لازمي نو وعلم من البيان ما لم نعلم دا په ما انعم کې داخل دی او تعبیر ته ذکر نو ذکر د تعلیم پس ما انعمنا لغو دی جواب دیتا تخصیص بعد تعمیم وای دیتا تخصیص بعد تعمیم وای او تخصیص بعد تعمیم ته خلق لغو نه وای بلکې تخصیص بعد تعمیم کی فائدہ غرض وی دیتا تخصیص بعد تعمیم وی دا لغو نوی مقصد پکی فضیلت د خاص وی مقصد پکی فضیلت د خاص من کان عدو لله وملائکته ورسله بیت فرمای و جبریل و ملائکته کی نو داخل نو جبریل او میکال دا اتخاذ کړو ځکه چې د يهودو خاص دشمنی ورسره نو تخصیص بعد تعمیم لغو نوی بلکې په دې کې فضیلت د خاص ته اشاره وی تاسو په شوي په دې باندې دلته اوس دویم سوال تراشه چې لکه مبین مقدم وي په بیان باندې او دلته تا بیان مقدم کړي مخکې به ترکیب کی ویلي وعلم ما لم نعلم من البيان داسې پکارو ځکه من البيان من بیانی راځي ورو د ما بیان به ورسته کړي پکار دار چې تر اوسه پورې تاسو د جوابونه لکه په خپل حل کوله یو رعایتا للسجع مصنف رحمه الله تقدیم د بیان په مبین کړی دی د څه لپاره رعایت د سجع لپاره علامه انعمت کتلی دي و دې جن تاسو ته باید شرایط شي توافق د اخر د کلام په کلام منصور کې سجع ده په کلام منظوم کې قافیه ده او په قران کې فاصله ده درې وړ نومونه یاد کړو کنه نو حاصل دا چې مصنف بیان مقدم کړي او مبین رسته کړي رعایتا للسجع وعلم من البيان تعلیم راکړ الله تعالی من البيان د بیان ما لم نعلم هغه چې موږ ته نه پوهیدلو من البيان کی براءت الاستحلال له څه شه ده براءت الاستحلال له ځکه د بعضو په نسبت باندې د درې واړه فنون ته علم البيان هم ویل کی یو همغه علم البلاغت وتوابع هذا د درې واړو نوم غسته مخکې کنه علم معانی او بدیع او بیان ته بلاغت وتوابعها او دلته من البيان مصنف راوړی دی د پاره د براءت الاستحلال ذکر د درې واړو علومنا تعبیر کله کله په بیان سره هم سکی نو زرا شز دکړه دا خبره دی مقام کې چې براءت الاستحلال دا څه ته وایي نو براءت معنا د تفوق لغت کی اوچتواله براءت معنا د تفوق اوچتواله استحلال اول صوت الصبي عند الولاده
اول صوت الصبي عند الولادة ثم استعير لأول كل شيء. استهلال هغه आवाज توای صوت صبي چې کله پیدا شي ماشوم او چغي وای. او حدیث کې دی من نزغه الشیطان، شیطان چونډاره لګي ځکه چغوي وایي. احناف وای ک چغه والی او جنازه په کوي کني والی موږ سوي چې اندامونه پوره بس مونږ په کوي. ځکه څلور میاشتې الله سره دې پس کیږي روح په کې اچول کیږي. نو چې روح په کې واچول شو بیا په وحشت د قبر راځي. نو دا جنازه د افیاده د پاره د وحشت د قبر فقهي مسئله ته بنځو هغه خپل لشته. خودل تراشي استهلال اول صوت الصبي عند الولاده ثم استعير لاول كل شيء. د اول د هر شي د پاره به استعاره کړی شو. استهلال به څه ته وایي؟ د اول د هر شي د پاره. او په اصطلاح کې براءة الاستهلال كون الابتداء ولیکي. براءة الاستهلال كون الابتداء منبئا ومشعرا بالمقصود. كون الابتداء منبئا ومشعرا بالمقصود. شروع کول د ابتدا دی په داسې الفاظ سره چې خبرداري ورکي او علامه ورکي د مقصود. دلته چې دوی ویلي من البیان نو دا اشاره شو چې دا ورسته چې کوم علم راځي ګوره دا بیان دی. څنګه راځي خبره؟ دویمه وجه مصنف رحمه الله وعلم من البيان بیان مقدم کړی دی کنه. مخکې مو ویل اول مو ویل رعایتا للشجع بیا مو ویل رعایتا لبراءة الاستهلال. درېمه وجه خو سوچ کوئ چې خبط را نشي. وتنبيها على فضيلة نعمة البيان. وتنبيها على فضيلة نعمة البيان. او د پاره د خبرداري ورکولو په فضیلت د نعمت د بیان چې دا ډیر بهتر نعمت دی. ولی مولانا کتا غر نوم نه پیژندل او معنا دی پیژندل او ستا مراد غر وي ته چې وای چې چاته دی ویل چې لکه د غر نه لرګي راوړ نو غر خو به تا نشوي ویل. سړی به د لاس نیولې تلې با غر سر ته به خجول انده شیخې مې نو یو د غر خودلو د پاره با تاسو مر تکلیف کوله. نو چې بیان د تو خود نو بس رورا بیان ډیر اوچت نعمت دی د الله له طرف. فامیلی اوس بیان څه ته وایي؟ مونږه خو تاسو نه فتح العرب کې به ویري یو بیان نه او تبیان نه. بیان اظهار ما فی الضمیر بلا دلیل، تبیان اظهار ما فی الضمیر مع الدلیل. دلته د بیان معنا زده کوي. هو المنطق الفصیح، هو المنطق الفصیح المعرض المعرض عما في الضمير، عما في الضمير. بیان المنطق الفصيح اغه فصیح خبر ته ویل شي. المعرض چې ښکارا کوي پیش کوي عما د هغه څه نه فی الضمیر چې په زړه کې وي. الکه نعمت د بیان دا بهتر دی نقلا هم او عقلا هم. نعمت د بیان دا بهتر دی نقلا هم. الرحمن علم القرآن نو بے فرمائی خلق الانسان
علمه ده ورته د پیدایش نه وروسته سمدستي لوی نعمت وشماره شي البيان وهيږي خلق الانسان علمه البيان. سورة الرحمن موضوع د معرفة الرحمن بآلاء الرحمن، رحمان ذات په جندل په نعمتونو د رحمان سره نو لوی نعمت پس د پیدایش نشي شه دی بیان دی. نو دا نقلن دا خبره ثابت شو چې بیان دا بهتر نعمت دی. دیو جن مصنف دلته وعلم من البيان تعلیم را کړی د بیان نه، بیان مقدم کړی دی. او عقلا هم بیان لوی نعمت دی. ځکه انسان مدنی الطبع دی، انسان مدنی الطبع دی. طبع خو طبیعت ته وي، مدنی څه ته وي چې په خپلو ضرورتونو پوره کولو کې هم جنسو ته محتاج دی، خپلو ضرورتونو کې هم جنسو ته محتاج دی. همدغه وجه و چې جنت کې هر څه خو چې حوا بي نه ونو آدم علیه السلام وحشت کی چې کله پیدا شو ته څوک وي حوا مسد پاره وي لتسكن الیه چې ما ته سکون حاصل کی. وایي انسان مدنی الطبع دی، یعنی ځان لچوي وحشت کی وي. مدنی سمانا چې په خپل ضرورتونو پوره کولو کې هم جنسو ته محتاج دی. یو ورته یو ځنګل کې خو بادشاہي نو ته ګیدل ته وای چې لګي وبرا وړه خوند درکې نه او حیوانات دی ناولې دي موږ طالبانو ته وبرا وړه داسې وکړه. ها او دا مدنی زندگی په غیر د بیان نه تیرېدله، مدنی زندگی په غیر د بیان نه تیرېدله. نو په دې وجه باندې علم بیان یعنی دا بیان چې دی دا افضل نعمت دی مصنف دلته راوړی دی. نو په دې کې یو خو براعت هم شو او زیادت احسان د الله تعالی هم شو، زیادت احسان د الله تعالی هم شو. وعلم من البيان ما لم نعلم کی بل سوال وکا هغه دا دی چې د علمه د لفظ نه تعلیم نو دا معلومیږي چې تعلیم به د هغه شی ورکه چې هغه په نه پوي. نو ذکر د ما لم نعلم پس تعلمنا لغوه دی بے فائدې دی. وعلم الله تعلیم راکونو تعلیم خو به د ما لم نعلم خامخا ورکو. تعلیم د څه لپاره دې لپاره چې مخاطب تاغه شی وروخی چې هغه ته نه معلوم. نو ما لم نعلم کې څه فائدہ ده؟ سوال باندې پوه شئ مولانا. سوال دا دی چې وعلم یعنی ذکر د ما لم نعلم پس علمنا مستدرک دی، لغوه دی. ولی تعلیم د دې د پاره وی چې ما لم نعلم سړی تصدیق می فهمي. علم چی معنی دارد که با کسی دیگر نامعلوم شی را معلوم بکنی. صحیح شد. آل ما لم نعلم خو بے فائدی است. علمه کی پخپل دا خبره پرته ده نو ما لم نعلم ته حاجت نشته ده. جواب دلتم یو دا خبره وکا چې ما لم نعلم مفعول راوړی ده رعایتا للسجعه، رعایتا للسجعه. او دویم ما لم نعلم نه مراد هغه شیان دي چې منګ او تاسو په خپل قوت علمی فهم سره نشو معلوموله، په خپل فهم او قوت علمی سره نشو معلوموله. نو دلته ځکه ما لم نعلم څه کړی دی دا ذکر کړی دی.
وعلم من البيان ما لم نعلم تعلیم ورکړ الله تعالی د بیان ما د هغه سلام نعلم چې موږ په نه پوهیدلو په خپل عقل او فهم سره په دې وجه ما لم نعلم راوړی دی والصلاة على سيدنا رحمت کامله دی وی په سردار زمونږ باندې محمدن چې محمد صلی الله علیه وسلم دی خیر من بهتر دی د هغه چانه نطق بالصواب چې گویایی کړی د په حق باندې ورې دلته دوه ترجمه کوم به ورسته راځي تاسو ته زما ټیم خوشته کنه لا شتا خیر من په بهتر د هغه چا باندې نطق بالصواب چې نطق کړی دی په حق باندې او د من مراد موږ د شیم کو صلات دی وی په سردار زمونږ چې محمد دی او بهتر دی من د هغه زواتونه نطق بالصواب چې گویایی کړی د په حق باندې دو معنی مې ورته وکړلې من هغه تن او من هغه زوات دوار دلته سیدی نطقه چې گویایی کړي گویا شوی دي تلفظ کړي دی بالصواب په حق باندې په دواو تقدیرینو کې د من مراد انبیا دي زمون محمد رسول الله په ټول انبیاو کې بهتر دی کنه دی بهتر دی کنه وګوره که تاسو ګوره د من موصوله ده لفظا مفرد یو معنی جمع وي کمنګه افراد د سویلې ته ګورو د من معنا باید وکړو من هغه څوک الذي مفرد معنی وکړو ځکه نطق بالصواب نطق فعل واجی واحد مذکر غائب صيغه ده مفرد ده که جمع ده مفرد ده نو معلومیږي دا چې د لفظا کمن معنا کو نو د نطق لحاظ کو د سویلې لحاظ کو نو معنا به مفرد کو او کدی ته ګورو چې د من معنا د جمع ده ولی من په الفاظ د عموم کې د اصول کې تاسو ویلي ما و من څنګه راځي خو او کنه نو وس راشي به کدی ته ګورو به د من معنا زوات کو علی خیر من بهتر د هغه زوات باندې نطق بالصواب چې نطق کړه دې په حق باندې هم مراد بیا هم ټول انبیا دي وافضل من اوتي الحكمه وفصل الخطاب او الصلاه دي په بهتر د هغه چا باندې دا افضل من چې دا عطف ده په چا باندې په خیری باندې وایي په خبره صلات دی په سردار زمونږ محمد انج محمد دی وافضل من او په بهتر د هغه چا باندې اوتی الحکمت چې ورکړی شوی دی حکمت اوتیه صحیح نه دی ښه اوتیه دی اوتیه دلته وشته صرف زمر ازماوی کم زمر هو آتا یوتی ایتا ورکولو تاوی کن مجهول بیسر رازی اوتی رازی فقد اوتی خیرا کثیرا قرآن کم دی صلات دی په بهتر د هغه چا باندې اوتی الحکمت چې ورکړی شوی دی حکمت وفصل الخطاب او خطاب فاصل بین الحق والباطل دلتم په من کې هغه دوه احتمال دي من په معنا د الذي سره ک افراد د سلې ته ګوري چې اوتی الحکمت ده او من په معنا د زوات سره چې معنا د من ته ګوري د معنا د سکه د جمع کې
نو که د موصول لحاظ کې معنا د ذوات به کې او که د صله لحاظ کې نو معنا د الذي به اخلي به یو تن باخلي هو شوي تاسو نو سراشي الصلات تا معنا ساعت پاتې شوی دی تاسو ټیم وګورئ زه تفصیل کولای شم ها 15 منټه کم دي د صلات لپاره تاسو دا شته ځان سره تکرار کړئ شابه